تا باندې دنیا ټول رنگین شوا چې نبی علیه الصلاة والسلام څلوېښت کلن سو الله جل جلاله دا اراده وه چې نور نبی علیه الصلاة والسلام ته د انسانیت د اصلاح دپاره د نبوت پیغام ورکړي. دغه پیغام ورکول د نبی علیه الصلاة والسلام د الله جل جلاله لخوا دیم یوه مقدمه درلوده. نبی علیه الصلاة والسلام ته د نبوت تر پیغام ورکولو 6 میاشتې له مخه یو داسې حالت نبی علیه الصلاة والسلام ته پیښ سو. نبی علیه الصلاة والسلام به رښتیا خوبونه لیدو چې سبا کې به کم څه کېدو، هغه به نبی علیه الصلاة والسلام ته داسې ښکاره په خوب کې رالو. حدیث کې راځي مثل فلق الصبح، داسې به واضح معلوم سو لکه سپېدې چې راوچوي ټول خلک په پوس سهار. نبی علیه الصلاة والسلام به خوبونه لیدو. دغه د خوبو لیدلو 6 میاشتې دوام وکړي او د دغو خوبو د لیدلو په جریان کې یو بل کیفیت هم نبی علیه الصلاة والسلام ته پیښ شو. هغه بیا د نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت پیغام تر ورکولو یوه میاشت د مخه نبی علیه الصلاة والسلام ته داسې یوازېوالی خوښ سی چې د هیڅ چا چره ونه ویني، له هیڅ چا سره خبر ونه کړي، له هیڅ چا سره روابط جوړ نه کړي، بلکې داسې یوازې وي نبی علیه الصلاة والسلام چې انسانان خو پرېږده چې هېڅ یو ژوندی مخلوق نبی علیه الصلاة والسلام نه وي. داسې یوازېوالی ورته خوښ شو. نور دې هم تعریف باندې مړېږي نه، نور دې هم تعریف باندې